بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. ټاسک بر رائټ کلیک مینو دوه درس موږ او تاسو ویل مخکې چې دواړه دلته ټاسک بر سیټینګ کې درسونه وو. دلته ګورئ، دلته ټاسک سٹارټ او بل ټاسک بر دا دواړه مو ویلې دا خلاص. نن سې راځو دریم درس دی ټاسک بر ده. هغه دلته دا کوم کمانډونه سي دلته یې دا وایو، خو بغیر دغه ټاسک منیجر دی باندې کلیک وکړئ. ټاسک منیجر دا خلاصیږي. دلته دا یو ورځ په دې کې درس ده، بیا دا موږ او تاسو وایو. اوس دا پرېږدو، بله ورځ سبا وایو. اوس دغه کمانډونه چې دلته دي دا کمانډونه وایو. اول لاک د ټاسک بر ده. لاک د ټاسک بر موږ او تاسو مخکې هم ویلی وو چې کله دا انتخاب وي ټیک مارک وي ټاسک بر لاک کېږي. دا نشو کولی چې موږ او تاسو ټاسک بر یا پورته راوړو یا دلته د خواخوا دا انتقال کو، انتقالوی نسو. چیرته هم دا ویلی وو ټاسک بر سیټینګ کې دلته اول کې ګوره لاک د ټاسک بر دا آف ده. دا که زه دلته راځم دلته لاک د ټاسک بر دا ټیک مارومه دلته هلته هم دا ان کېږي. ګوره دلته راځو، اوس دا نشي انتقالوی، انتقالیږي نه. دلته راځو، دلته وګوره دا هم ان سوی ده. دا خپله دواړه سره لینک دي، دواړه یو شی دي. که دې جنه ته دا کار کوي که هغه جنه کار کوي، دواړه یو خبره ده، فرق پکې نشته دواړو کې. که دا ایسته کې بیا لاک نه وځي، بیا کوی چې دا ته انتقال کې ټاسک بر. بل شی ده شو د ډیسکټاپ. چې کله زه دلته یو هغه خلاصوم، ګوره یو پروګرام مې چې کله خلاص کړی، زه وغواړم چې ډیسکټاپ وګورم، بیا څه کار کوو؟ دلته شو د ډیسکټاپ باندې کلیک وکړه، ډیسکټاپ درته ښکاره کوي. بیرته دلته راځو، دلته وایم شو اوپن وینډوز. هغه اوپن شوی خلاص شوی چوکاټ ماته وښیه، دې باندې کلیک وکړه، هماغه چوکاټ بیرته راځي. دا بل مونږ او تاسو چېرته کار کړی وو؟ ایروپیک ایریا. چې کله دلته ماوس مونږ او تاسو ورباندې راوړو څه کېږي؟ شیشه غوندې کېږي، بیکګراونډ ښیي، ډیسکټاپ ښیي. دغه ته راوړئ بیرته، او که دلته ورباندې کلیک وکړي بیا هم ډیسکټاپ ښیي. بیا کلیک وکړه، کوم وینډوز یا چوکاټ چې خلاص شوی ده هغه مونږ او تاسو ته ښیي. دلته بل شی ده شو وینډوز ساید بای ساید. دا چې کله دوه کنټرول ان دلته راځو، بل ډاکومنټ هم خلاصوم. ساید بای ساید دوه وینډوزګانې چې خلاص شوی دا څنګ په څنګ داسې څنګ په څنګ دا ښیي. دې باندې کلیک وکړه، ګوره دا یو دا دوه څنګ په څنګ داسې. بل خلاص که بل هم ښیي، بل خلاص که بل هم داسې ښیي. دلته راځم، بل شی ده ګور چې وایي انډو شو آل وینډوز ساید بای ساید. دا کوم عمل چې مونږ او تاسو جوړ کړی دی چې وینډوز ساید بای ساید ده، دا انډو که دا ایسته که ګوره بیرته لاړو ایسته سو. دا یو آپشن دلته کته زیاتېږي. ښه کوم آپشن باندې چې کار وکړي بیا هغه دلته بیرته دغه انډو راځي چې هغه بیرته ایسته کوي. بل شی ده شو وینډوز سټکډ. داسې نږدې څو دانې مونږ او تاسو ته ښیي. ګوره یو دوه دانې نور به هم زه هغه کم خلاص کړم. دا تقریبا 4 ډاکومنټه سو. دلته راځو شو وینډوز سټکډ. دا ګوره داسې په ترتیب سره یو دوه درې، دلته دا بل ساید بای ساید سره دومره ډېر فرق نه کوي. ښه دواړه دغسې ښیي. دلته دا ټول کوم یو چې تا په کار هغه ته کوی چې دې باندې کلیک وکړه، دې باندې کلیک وکړه، دلته کار ته واخله، لیکنه پکې وکړه. دلته بیا چې ګوره دا بیا پیدا سو. ښه انډو شو آل وینډوز سټکډ، دې باندې چې کلیک وکړې دا بیرته انډو کېږي. کوم شیان سره یو ځای سوي وو نږدې هغه بیرته ایسته کوي، لرې کوي. بل شی ده کسکیډ وینډوز. دا ګورئ ټایټل بر، دغه ته ټایټل بر وایي. چېرته چې عنوان لیکل شوی دا چیرې دغه ټایټل بر ده، دغه شین رنګ چې ورباندې ده دغه، او دلته دا کوم نوم چې راځي دې ته ټایټل بر وایي. نو وینډوز سټک دا کوم وینډوزګانې چې خلاص شوي دي، کوم چوکاټونه، دا د دغه ټایټل بر لحاظ دا ټول تنظیموي چې یوازې هلته ټایټل بر پکې ښیي. دې باندې کلیک وکړه، ګوره دغسې دا ټایټل بر دی. دا ګوره یو دوه درې کوم یو چې تا په کار یې هغه باندې کلیک وکړه، دا هغه مخ ته راځي. دا بل مې په کار ده، دا بل مې په کار ده. راځو دا مې په کار ده. دغسې کوی چې ته دا ټول داسې تنظیم کړي. کوم یو چې په کار یې هغه باندې کلیک وکړه، هغه راځي هلته په مخ ته. دلته راځو، بل شی ده ګوره دا بیا پیدا سو انډو کسکیډ وینډوز. دې باندې کلیک وکړه، بیرته ټول ایسته سو لاړو. خو داسې کله دا ګوره کسکیټ څه وایي که نه، دلته
په مثال کاسکیډ وینډوز ورته وایم 3 دانې سو. دا زه څنګه کوای سم یو خو په دغه طریقه تور باندې کلیک وکړي، بل سیده الټ ټب ووهه، کوم یو څه خلاصوي هغه ټول تا ته ښیي چې کوم یو ته غواړې انتخاب کړي. اوس ګورئ کوم یو دا اول ډاکومنټ ده، دغه اول ډاکومنټ ده، زه وایم دا څلورم ډاکومنټ راسي، دې باندې کلیک وکړئ اتومات خپل دا کوم یو راغی څلورم ډاکومنټ دلته راغی. الټ ټب، دا الټ ټب کوم یو ده؟ دا ګوره دا الټ ده، دغه ټب ده، دا ټب ګوره ټب باندې کلیک وکړه دغسې راځي، کوم یو انتخابات چې کوم یو ته غواړې هغه باندې کلیک وکړه هغه راځي صفحې مخې ته. بل راځو دلته بل شی ده، اوس دا مې په کار نه ده، دا خلاص دا ایسته راځو. بل دلته شو ټچ کیبورډ بټن، یو خو دا ده ګوره دلته مونږ او تاسو او اس کې نه راځو، دلته کیبورډ راځي مونږ او تاسو ته، دلته ور باندې کلیک وکړه، دلته دا کیبورډ ده، دا انتقالوي یم دغه اخوا انتقالیږي، دا کیبورډ ده. نو دا د بل څه کار کوي، دا کیبورډ د صفحې په مخ کې راولي، ګوره چې کله انتخابي دلته نوټیفیکیشن ایریا کې دلته کیبورډ ور باندې کلیک وکړه، دا کیبورډ راغی، دلته کوي ست لیکنه خدا چې وصلې دا دغه اخوا نه ځي چې ته دا انتقال کی انتقالیږي نه، یوازې هم دلته اوس په تور مثال کته راځي تا کمپیوټر لغونډه مشکل ولري کنه کیبورډ دلته راسه دا ورته انتخاب کا او اسکیم کیږي او له دغه طریقه نام کوي دلته اوس د باندې کلیک وکړه، دلته لیکنه وکړه، ګوره شی لیکي هلته لیکنه کیږي، کوی سي دا لیکنه وکړه. یو نیم وخت کیبورډ مشکل پیدا کوي یا یو توری کار نه کوي مشکل پیدا کوي، کوی سي او اس کې هغې جن هم کار وکړي او دلته هم کوی سي دا ته استفاده وکړي. که دا ټیک مارک لرې سي بیا ګوره دلته شته ده، اوس دا لرې کیږي لاړو ورک سو. بل شی ده شو وینډوز لینک ورک سپیس بټن، چې کله انتخاب دلته راځي ګوره نوټیفیکیشن ایریا کې دلته، او چې انتخاب نه راځي دا څه کار کوي، دې باندې کلیک وکړه، ګوره دلته چې ته غواړې په تور مثال دا سټیکي کې دلته کوی سي یو څه هغه نوټونه ولیکي، خو دا ساین ان غواړي، ګوره دلته یو څه نوټ تا په کار ده ته غواړې چې نوټ ولیکي، دا دلته در سره یې کوی سي صفحې په مخ کې دا در سره وساتې. او بل دا د په تور مثال دا تیار ګوره سټیکي کې دلته پاس کوی سي هغه در سره وساتم، دې باندې کلیک وکړه، په تور مثال دلته بیکګراوند ده، ګوره د بیکګراوند عکس راوړی ده، بیکګراوند کې ته دلته دغه خپل د خپل پلاس هغه غنی یو نو وخت لیکنه سکے دلته تور مثال د څه لیکنه کوي په دې کې دا د څه لیکنه کوي یو نور شایان کنه عکس دی هغه د عکس په سر ته دغه څه لیکنه او دا شایان کوي دلته تغیرات په کوي چې کوم رقم رنگي کنه ګورم دا غو دا ریزر د بیرته پکې ګورم دا دلته دا خط کش ده چې خپل هغه کوي دا تنظیمات کوي کنه کوم ډیزاین شي کوي پکې او دا خپل دا هغه کوي دا کرپ کوي کوم څومره اندازه د پکار ده سې دې باندې کلیک کوم دومره اندازه راځي دا دلته بیا کوي پکې لیکنه وکي خرازو بل چې سیدا است کې بیا لرکیږي هغه جن دلته نسته اوس بل شو پیپل آن د ټاسک بار یو موږ تاسو بل چرته میلې وو ټاسک بار کنه دې باندې کلیک وکړل ته پیپل خې موږ تاسو او کدا انتخاب نه بیا لرکیږي پیپل موږ تاسو بل چرته ویلې وو ټاسک بار سیټینګ دلته کټ دا او دا کله کلیک وکړو باندې دلته راځي او دلته نور اپشنونه هم ورسره و اضافه راځو بل دلته شو ټاسک ویو بټن ګوره دې ته ټاسک ویو بټن وای دلته راغلی دا کدا یې سکه لری کیږي ګوره لری زه وایم نه دا ټاسک ویو بټن دا څه کار کوي دا څه کله سو دانه وینډوز یا سو دانه چوکاټ خلاص کنه هغه مونږ تاسو ته خې په تور مثال دلته کنټرول ام دې باندې کلیک وکړه ګوره بیا هم دلته راځي کوم څه خلاص دي تیار دلته کوي چې ته د په طریقه نه انتخاب کړې دې باندې کلیک وکړه دلته کار وکړه بیا دې باندې کلیک وکړه دا په کار نه ده بل کاسکیډ وینډوز التم کې ده کنه الته اول دې جنام کوي سو دا کار مونږ تاسو راځو است کبل شه ده بل شو کاټینا بټن ده کاټینا بټن دغه توای ګوره دغه دا
دا یو صوتي هغه د سکله انټرنیټ سره تواصل کنه دته وغږیږه تا خپل ګوره دا ایست کول ستو ورته وغږیږي یو عمل ورته وي دا کار وک اما کار کوي درته یعنی کوي ستو ور سره وغږیږي تو ورته آرډر ورکې امر وکې هغه اجرات کوي درته یعنی په صوتي باندې دا سکله انټرنیټ واصلې بیا تو ورته وغږیږي هغه ټول هغه اجرات درته کوي په کمپیوټر کې بل څه د سرچ موضوع ده ګوري سرچ درې اپشن لري دلته سره سره سب مینو راځي ګوره دلته یو هایډن ده ګوره اوس سرچ دلته ښکاري دا سرچ ده کنه دلته زه وایم اوس رقم ده شو سرچ باکس دا سرچ باکس ښیي دلته کوی ست سرچ وکړي لیکنه کوه څه چې شی ست سرچ کوي په تور د مثال دلته راځو سی ام ډي ده دا سرچ کوی بل دا سرچ باید سره رقم وښیي سرچ باکس نه شو سرچ آیکن آیکن یې وښیي دا غده وړکه یوازې آیکن ښیي دلته بل هغه تور باندې هغه سرچ وکړه عمل لیکنه وکړه هماغسې راځي فرق نشته یوازې د آیکن نه ګوره دلته وړکی آیکن راغی مخکې چې و سرچ باکس و چې غټ ښکاره کېده بل شی ده دلته بل دا سرچ هایډن یي ګوره هایډن ورک یې بیخي سرچ شته ده نه ښه داسې ورک سي بیا څنګه سرچ کوی سو موږ او تاسو اوس خو دلته سرچ نشته چې زه ورباندې کلیک وکړم سرچ وکړم دا به هغه دلته راځي دلته اتومات دلته نور کار مه لره دلته خپل سرچ دی وکړه سی ام ډي خپله سرچ بیا راځي چې کله دلته راغلی ګوره دې باندې کلیک وکړه دلته کلیک دی وکړه بل هغه دلته سی ام ډي خپل سرچ دی وکړه سرچ بیا راځي تر مثال زه وایم نه دا دغسې هایډ نه دا سرچ باکس دلته ښکاره سي بل چې ده بل ټول بارس ده ټول بارس دلته اډرس لینک ډیسکټاپ چې هر یو انتخاب دلته اډرس دلته راځي اډرس لکه رن غوندې ده مونږ او تاسو کولی شو په دې باندې برنامه خلاصې کوو وین ورډ ګوره ولیکه دلته راځي خلاصېږي رن کسې مونږ او تاسو لیکو سرچ کې لیکو اډرس هم هماغه کار کوي دلته اډرس راغلی ده کولی شو دا خلاص کړو زه وایم اډرس مې په کار نه ده دا لرې کړه کلیک وکړه لرې سو بل شی ده دلته لینک ده دې باندې کلیک وکړه لینک دلته راځي ګوره لینک دا د لینک علامت دلته راځي کولی شو چې شاید مونږ او تاسو دې ته لینک وکړو دا لینک بل شی ده بل دلته ډیسکټاپ ده ډیسکټاپ باندې کلیک وکړه دلته ډیسکټاپ راغی په ډیسکټاپ کې کوم شیان سي دي دا ډیسکټاپ دی ډیسکټاپ په مخ کې دا ټول دلته ښي ډیسکټاپ باندې کلیک وکړه دا ټول دلته راځي اوس زه وایم دا یې په کار نه دی دا ایسته کړه لینک هم ایسته کړه دا هم ایسته کړه ډیسکټاپ ښه دلته بل شی ده بل نیو ټول بارس ده دا موږ او تاسو مخکې یو وارې کار کړی و دلته کوی شي کسټوم د خپل په زړه ته یو فولډر راواخلې دلته واچوئ هغه نه استفاده وکړئ نیو ټول بار باندې کلیک وکړه دلته راځو په طور د مثال دلته ده دا ډیسکټاپ رایټ کلیک مې نو دا فولډر ده دا زه رااخلم دلته سلیکټ فولډر دلته راغی کوم درسونه چې موږ او تاسو ویلي دا درسونه کوی شم دلته دا هر یو پلی کوم د نه استفاده وکړم دلته کوی شو بل فولډر هم کوی شي دلته راوړئ دې باندې کلیک وکړه نیو ټول بار ته مثال دلته راځو دلته دا عکسونه دي دا انتخاب کړه ګوره دا هم راغی دلته کوی شي دا عکس یو دانه ور باندې کلیک وکړه اتومات دا خلاصېږي ښه پوه شو په دې باندې که دا غواړې چې بېرته ایسته سي دې باندې کلیک وکړه ټیک مارک ایسته سو بېرته لاړو دلته راځه دا ټیک مارک ایسته کتې بېرته لاړو خلاص سو بس ده